اشرف غني ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک افشا کېدل او 4 وړاندیزونه دا چې ولسمشر غني ته یې څه ویلي په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان سولې په تړاو امریکایي چارواکو افغان حکومت او طالبانو ته یوه نوې طرحه وړاندې کړې او په هغې پسې جوخت ولسمشر غني ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو لیک هم استولی چې پکې غوښتنه شوې د نوو کیسو په تړاو خپل مثبت نظر په ډاګه کړي. د افغان سولې په تړاو د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ یو ځل بیا افغانستان او سیمې ته سفرونه پیل کړل چې د راپورونو له مخې دا ځل یې د انتقالي حکومت او په ترکیه کې د یوې غونډې جوړېدو طرحه له ځان سره راوړې ده. د دې ترڅنګ د همدې طرحې په تعقیب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ولسمشر غني ته یو لیک هم استولی دی چې پکې 4 وړاندیزونه شوي دي. په لومړي وړاندیز کې امریکا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د روسیې، هند، پاکستان، ایران او چین د استازو او بهرنیو چارو وزیرانو یوه غونډه راوبولي تر څو د افغان سولې بهیر ملاتړ وکړي او د پرمختګ لپاره یې متحد بحث رامنځته شي. دویم وړاندیز کې لیکل شوي ما له خلیلزاد څخه غوښتنه وکړه چې زموږ جوړه شوې طرحه له تاسې او طالب مشرانو سره شریکه کړي تر څو د سولې پروسه چټکه کړي، وربند او خبرو ته زمینه برابره کړي. پخوانیو چارواکو یاده طرحه له امریکا سره شریکه کړې وه او اوسنۍ طرحه د هماغو نظرونو انعکاس دی. دا طرحه به د خبرو د چټکوالي لامل شي. د دې طرحې له مخې به د اساسي قانون تعدیل ته لاره هواره شي. د نوي حکومت جوړول دایمي او ټول شموله وربند دی. دریم وړاندیز کې هم د ترکیې له حکومت غوښتنه شوې چې په راتلونکو څو اونیو کې د دواړو لورو یوه لویه غونډه راوبولي څو د سولې تړون نهایي کړي. بلینکن له غني او مطرح لوبغاړو غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. او 4م وړاندیز کې هم بیا لیکل شوي چې افغانستان کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د طرحې له مخې په افغانستان کې باید د 90 ورځو لپاره تاوتریخوالي کې کمښت راشي څو د طالبانو د پسرلني عملیاتو او جګړې مخنیوی وشي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د افغان سولې په تړاو د امریکا نوې طرحه خورا ستونزې لري. په اوسنیو شرایطو کې عملي کېدل ناشوني دي ځکه په دې طرحه کې له طالبانو د پاکستان ملاتړ او اغېز ته پاملرنې ترڅنګ د داعش او نورو جنګي ډلو فعالیتونه هم له پامه غورځول شوي دي. شنونکي وایي پکار ده چې لوبه د پاکستان له منګولو وایستل شي. د افغانستان غوښتنې او تیرو لاسته راوړنو ته جدي پام وشي. دوی په دې باور دي چې که نړۍ په سم ډول د دې لوبې مدیریت وکړي، د افغانستان حیثیتونه په پام کې ونیسي، امکان شته چې تر یوه بریده بریالي شي. خو که داسې ونه کړي بیا فکر نه کیږي چې دا طرحه دې کامیابه شي. د سیاسي چارو شنونکي فاروق میړني افغاني ته وویل دا یوه طرحه ده او شاید همداسې د کاغذ پر مخ پاتې شي ځکه په دې برخه کې د افغان حکومت او طالبانو موافقه خورا مهمه ده. هغه څه چې لا هم دواړو لورو ورته کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. قدرمنو کتونکو، تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.